دا یو کتاب دی چې تا ته درلیږل شوی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې د له ده نه څه اندېښنه نه وي. د ده له نازلولو نه هدف دا دی چې ته د ده په وسیله منکران وویروې او د مؤمنانو لپاره یادونه وي. ای خلکو، څه چې ستاسې د رب له لوري پر تاسې باندې نازل شوي دي د هغو پیروي وکړئ او له خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ. خو تاسې نصیحت ډیر لږ منئ. څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړي. پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زمونږ عذاب پریوت یا په رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی او کله چې پر هغوی باندې زمونږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه و چې مونږ په رښتیا سره ظالمانو. نو دا کار ارومرو کېدونکی دی چې مونږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې مونږ هغوی ته پیغمبران ورلیږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو. بیا به مونږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو. ښه نو مونږ چیرته غایب نه وو او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي. د چا چې پله درنه وي همغوی به خلاصون ومومي او د چا چې پلې سپکې شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي، ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کوو. مونږ تاسې له وس واک سره په ځمکه کې میشته کړئ او ستاسې لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل، خو تاسې ډیر کم شکر ویستونکي یاست. مونږ ستاسې هستونه یعنی پیدایښت پیل کړ، بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ، بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ. په دې امر سره ټولو سجده وکړه، خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نشو.